1700 یعنی 1990 نوکریان سرکاری نوکریان راوتی دي. اها هم اسلام آباد کیپیټل پولیس کې او زمونږ د خیبر پښتونخوا د فاټا پای کې غاټه برخه ده. په دې څه کم 1700 نوکریان کې د ایس آی سب انسپیکټر پوسټ هم دی، د ایس آی پوسټونه هم دي، پکې شپېته چې دي دا سب انسپیکټر والا دي او 24 د ایس آی والا دي او څه کم 15.5 چې دي دا کانسټیبل والا دي. او ګوره دا به تاسو انډر اسټیمیټ کوئ نه، اسلام آباد پولیس کې تنخواهان هم ښې وي، الاونسونه هم پکې اضافي وي. نو دا څه د وزیرستان د خصدارو نوکرۍ نه دي او دې کې د پروموشن چانسز هم زیات وي. په صفا سوتره علاقه کې وستا جاب اسلام آباد باندې تنخواه به دې هم ښیي او تر ایس پی ایس ایس پی او ډي آی جي پورې پروموشن وي پکې که چېرته کې تاسو ایس آی یا سب انسپیکټر یا اسسټنټ سب انسپیکټر پکې برتي شولی. نو که چېرته تاسو دا غواړئ چې اپلای به څنګه کوو، تیاری به د کوم ځای نه کوو او دا ټیسټ به څنګه پاس کوو، نو دا ویډیو ستا دپاره ده. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته طریقې ښیم چې اپلای به د کوم ځای نه کوئ، دې دپاره ایلیجیبلیټي کرایټیریا څنګه ده، فزیکل ټیسټ به څنګه وي، ریټن ټیسټ به څنګه وي، انټرویو به څنګه وي. پوره ویډیو واورئ. څوک چې دا ویډیو سکیپ کو یا صحیح ونه اوري نو بیا هغه به بیا نه سلیکټ کېږي، بیا به پاتې شي. بل په دې کې چې لاست ډیټ دی هغه 2 سپتمبر دی. 3 ورځې مخکې دا ایډورټایز شولو په 19 اګست باندې او شپږ ورځې ورته پاتې دي. خو تاسو آخري ډیټ لپاره انتظار مه کوئ، د نن نه اپلای شروع کړئ. ولې چې څوک آخري ډیټ ته انتظار کوي هغې نه بیا اپلای پاتې شي او بیا چې دې بانې کوي چې پاکستان کې نوکرۍ نشته، کنی 1900 نوکرۍ خو ډېرې زیاتې دي. اوس به هم ډېر خلک وایي چې دا خو کمې دي، خو دا د خلکو دپاره زیاتې دي چې چا کې کانفیډنس وي، په ځان باندې اعتماد وي او سټډي کول غواړي او تیاری کول غواړي. اوس راځو سټیپ بای سټیپ زه تاسو په یوم چې اپلای به تاسو څنګه کوئ. اول خو به تاسو ګوګل کلاو کوئ، آنلاین اپلای ده. ګورئ فزیکل اپلای نه، نن سبا چې څومره اپلایګانې دي هغه آنلاین دي. ګوګل کې به تاسو ورکئ آئی سی ٹی پولیس اسلام آباد جابز، نو تاسو ته به یو پورټل کلاو شي. خو د دې پورټل نه مخکې به تاسو اول اسلام آباد کیپیټل پولیس د هغې اپیشل ویب سایټ ته لاړ شئ. په اپیشل ویب سایټ باندې به تاسو ته چې کوم اشتهار ما ذکر وکړو دا به اول ریډ کړئ. هلته پروت دی، په ډیټیل سره به تاسو وګورئ، ځان به پرې پوه کړئ، بیا به واپس پورټل ته راشئ. اول خبره خو تاسو دا زده کړئ د فارم ډکول نه مخکې چې دې دپاره ایلیجیبلیټي کرایټیریا څه شی ده. دا سب انسپیکټر او اسسټنټ سب انسپیکټر دپاره چې دی هغې دپاره ګریجویشن مست دی چې کم از کم ستا 14 کاله تعلیم مکمل کړی وي، 14 ته پاس وي، بي اے دې کړی وي، بي ایس سی دې کړی وي، بي ایس دې کړی وي او که زیات دې کړی وي نو هغه نور ډېر ښه ده. ته به تکړه ډېر وي، مثلا ایم ایس دې کړي وي، ماسټر دې کړي وي، ایم فیل دې کړي وي، نو نور هم ښه خبره ده. او د کانسټیبل دپاره صرف میټرک دی، که هغه میټرک ته آرټس کې کړی وي او که ساینس کې دې کړی وي، که نمبر یې دې کمې وي. دا ټیسټ چې دی دا د هغه کسانو دپاره نه دی کم چې د میرلي نه په بوګس طریقه باندې په نقل نمبر واخلي، ځکه چې دلته نقل نشته هغه به پکې فیل شي. دا صرف د هغو خلکو دپاره دی چا چې محنت کړی وي او صحیح سبق یې ویلی وي، نو هغه اوس په پولیس ډپارټمنټ کې ښه پوسټونه واخلي. ها ایجوکیشنل ایلیجیبلیټي خو تاسو ته ما وښودله. ایلیجیبلیټي دې ته وایي چې ته د دې دپاره کوالیفاید یې که نه. اوس راځو فزیکل ایلیجیبلیټي، جسمانی ټیسټ په هم وي په دې کې. نو هغې دپاره د میل دپاره چې دی هایټ هغه 5 فوټ 7 انچ دی او د فیمیل چې دپاره چې دی 5 فوټ 2 انچ دی او چیسټ چې دی صرف د میل دپاره دی، یعنی سړیو دپاره هغه 33 انچ نه واله تر 34 انچ پورې چې ستا چیسټ وي دا به کتل شي. د دې به هم بیا زه طریقه درته وښیم چې کوم ډېر ناري دي، پتله دي یا سمارټ دي، هغه به خپل چیسټ څنګه امپروو کوي. او د هغې نه علاوه به تاسو چې دی رننګ به در باندې کوي، یو میل په 7 منټ کې، د سړیو دپاره 7 منټ دي او د زنانو دپاره 10 منټ دي. په 10 منټ کې به یو میل فاصله تاسو کور کوئ. رننګ چې کوم دی دې دپاره به هم تاسو روزانه پریکټس کوئ. او دې دپاره په ټول نه اهم خبره چې دا په اول سال کې ماته په کار وه هغه د عمر د 18 سال نه ونیسه تر 25 سال پورې چې د چا عمر وي هغه اپلای کولی شي. دې کې بوډاګان نه لګي، ځوانان ورته په کار دي. اوس راځو
واپس پورټل طرف ته چې تاسو به اپلای څنګه کوئ. چې تا اشتهار پړاو کړو په هغې باندې د ځان پوی کو، زه هم درته ایکسپلین کوم، خو اشتهار تاسو په خپله هم ریډ کوئ. نو په پورټل باندې به چې کله ته اپلای شروع کړي نو د هغې طریقه دغه ده چې تا به دوه تصویران اول نه برابر کړي وي، پاسپورټ سایز بلو بیکګراؤنډ به وي. یو به تا سره اول نه به د تصویر ترې نه وباسلی وي، کومې شناختي کارت CNIC د فرنټ نه هم او د بیک نه هم دغه به دواړه تاسو ته په کار وي. یو ستا ډومیسایل چې کته د فاټا وې د مطلب ایکس فاټا چې ورته وایي، او کته د خیبر پښتونخوا د کمې ضلعې وې نو د هغې ضلعې ډومیسایل سرټیفیکیټ، او بل کته د کانسټیبل دپاره صرف اپلای کوې نو تا ته په کار دی چې تا سره د میټرک سرټیفیکیټ ریزلټ کارډ وي. او که چېرته کې ASI یا SI سب انسپیکټر دپاره اپلای کوې نو ستا سره د ګریجویشن چې کومه ډیګري ده د هغې تصویر، فوټوسټیټ او ورسره ریزلټ کارډ دغه به ته سبمیټ کوې. هغې نه علاوه پر اپلای باندې 2000 روپۍ به تاسو بینک کې چالان جمع کوئ. هغې تصویر به هم ورسره په دې آنلاین اپلای کې جمع کوئ. اوس د فارم چې کله ته ډک کړې نو په دې به ښه نظر واچوئ چې دې نه تاسو غلطۍ پکې ونه شي، لکه شناختي کارډ نمبر درنه غلط لاړ نه شي، ډیټ آف برث پکې غلط ونه لیکې. او که کوم ګورنمنټ امپلای وي هغه به ترو پراپر چینل اپلای کوي، یعنی چې هغې سره NOC وي، نان ابجیکشن سرټیفیکیټ چې ډپارټمنټ ووایي چې موږ ته هېڅ اعتراض نشته دای اپلای کولی شي. نو سرکاري ملازمین هم که چېرته پولیس ډپارټمنټ ته راتلل غواړي، اکثر خلکو خواهش وي پولیس کې پاور زیات دي که نه، انسان سره ډنډه وي لاس کې، پبلک ډیلینګ وي پکې. نو ډېر خلک چې دي مطلب وړونو کریانې کې وي، استاد وي چېرته کې بابو وي، هغه هم راتلل غواړي خو چې عمر یې 25 سال نه زیات نه وي نو هغه هم اپلای کولی شي. اوس تا اپلای وشوله، اوس به ته څه کوې؟ اوس به ته تیاري شروع کړې. دې ته به انتظار نه کوې چې اوس چې ما کله د هغه راشي، کال لیټر راشي یا رول نمبر سلیپ راشي نو زه به بیا تیاري کوم، بیا نه کېږي. اوس به ته څه وکړې؟ اول چې د انګلیش چې د انګلیش په حساب وي پکې پورشن په انګلیش کې به څه وي؟ ایکټیوایز، سپیسیوایز، ډایرکټ اینډ انډایرکټ، ووکیبلري، سینونیم، انټونیم، او ورسره چې د پریپوزیشن، آرټیکل او داسې نور چې د ایکسپلورینګ د ورلډ اف انګلیش به لږ ورته وګورئ. لږ به چې دی د کاروان سیریز والا چې کوم جنرل نالج کتاب دی په هغې کې انګلیش پورشن هغه به خامخا تاسو ورته ریډ کړئ، MCQs به ورته زده کوئ. صحیح ده. دویمه پورشن چې وي دا ستا وي جنرل نالج، کرنٹ افیر، پاکستان افیر. پاکستان افیر کې به هسټري اف پاکستان، یعنی چې کوم دا مومنټ شروع د خلافت مومنټ نه به را شروع شي، او لکنو پیکټ، او چې د شمله ډیپوټیشن، نهرو ریپورټ، قائد اعظم 14 پوائنټس. خو د دې نه به یو کوېسچن چېرته راځي، MCQs به راځي. ګورئ چې خبر وایي یو پیپر به وي 100 MCQs، او تقریبا د دې نه به 20 نمبر سوالونه به راځي، 20 MCQs به راځي پاکستان افیر نه. جیوګرافیا پاکستان، د پاکستان جغرافیا، لکه دلته کم ریورز دي، صوبې دي، دلته کې کراچي زموږ سمندر دی، د دې باره کې به تا سره علم پکار وي. او سره پاکستان آئین، کانسټیټیوشن اف پاکستان 1973، بیا په دې کې چې کم امینډمنټ شوي دي، دا اوس کم ریسنټ امینډمنټ پکې شوي دي. بیا چې کوم دی زموږ گورننس سسټم، د قائد اعظم گورنر جنرل نه ونیسه تر اوسه پورې په هغې کې که د بېنظیره حکومت تیر شوی دی، سری فارمز راغلی دی، که د نواز شریف دی، که په دې کې غلام اسحاق راغلی دی، په دې کې که جنرل ضیاء الحق راغلی دی، که ایوب خان پکې راغلی دی، که ذوالفقار علی بوټو راغلی دی. دې نه به لږ لږ حصه تاسو وګورئ. او آنسین پورشن موجوده کم حالات دي، د دې حوالې سره یو نیم MCQs تاسو ته راتللی شي. بیا راځو کرنٹ افیر ده. کرنٹ افیر کې لکه چې کوم ورلډ ارګنایزیشن دي، لکه یونایټډ نیشن شوله، آسیان شولو، سارک شولو، یا چې د ریلیشن شول د پاکستان، پاک US ریلیشن، پاک انډیا ریلیشن، پاکستان ریلیشن ود افغانستان، پاکستان ریلیشن ود ایران، دغه به هم تاسو وګورئ. کرنسیز به وګورئ، د مختلفو ملکونو کیپیټل به تاسو ته معلومول پکار وي. کانټیننټس دي، اووه برزمونه دي، د هغې په باره کې سویس کنال شو، د هغې لمبایي چوړایي، یعنی جغرافیې نه به پوره ډېره حصه راځي جنرل نالج کې. بله حصه به تاسو د اسلامک سټډي، اسلامیات، دا د نان ماینارټیز دپاره نه دي، د مسلمانان چې څومره یی تاسو په دې کې بس تاسو چې د عقیدې لکه عقیده آخرت شوله، عقیده رسالت شوله، او عقیده توحید شوله. دې نه به MCQs راځي. ارکان اسلام شول، لکه نماز، روزه، حج، او جهاد شولو، او جهاد دهشتګردي کې فرق. دې نه به اجتهاد شولو، اجماع شوله، صحیح شوله. او د خورشید احمد کتاب خامخا وګورئ چې څوک د خورشید احمد کتاب سټډي کو که نه
اسلامیک آئیډیالوجي اسلامي نظریه حیات د کتاب نوم دی هغې دپاره دا MCQs ډېر آسان وي او که په دې طریقه باندې تاسو سټډي وکړله زه تاسو ته اوس نه ګارانټي درکوم خوشخبري درکوم چې انشاءالله تاسو به ټیسټ کې په ټاپ پوزیشنونو باندې راځئ ټیسټ خو به خامخا پاس کوئ او انټرویو ته به کال کېږئ بله ویډیو به زه بیا په ډیټیل باندې جوړوم بالکل سپیسیفیک سلیبس حوالې سره او یو ټاپک په موږ په کې کوو سټډي کوو ډسکس کوو به انټرویو تیاري به څنګه کوئ په هغې باندې به هم زه تاسو سره خبرې کوم او فزیکل دپاره ټیسټ دپاره هم چې دا رننګ به تاسو څنګه کوئ روزانه به واک کوئ بیا به رننګ کوئ سټاپ واچ به ځان ته به مې لګولی وي هغه مطابق به تاسو پریکټس کوئ او که څه خبرې ما نه په دې ویډیو کې پاتې وي نو زه به بیا ډسکرپشن کې تاسو دپاره ولیکم ډېره مننه خوشحاله